تېره شپه یو څه 2 نفره کسان یو کور ته اوښتي وو. د دغه کور په داخل کې یوه زنانه تقریبا د 18 کلو په عمر باندې وه چې معیوبه هم وه او پښو یې کار نه کوله، حرکت لوېدلې وه. یوه بله ماشومه 9 کلو نه تر 10 کلو پورې عمر یې درلوده، دا هم په دې کور کې موجوده وه. او دا کوم چې د کور خاوند کوم کس و، دا بله زنانه هم درلوده، هغه یې بل چېرته د واده دپاره نقل کړې وه. دغه کسان چې کله دلته کور ته داخل شوي دي، نو اصلي هدف د دوی غلا سرقت هم په دې ضمن کې د قتل قصدي اراده هم کړې وه. نو بیا دوی کور ته داخل شوي وو. په کور کې ډېر یو عجیب وحشت کړی وو، داسې وحشت چې سار او نمونه یې نشي لیدل کېدلی. اول خو یې دا خلک په قتل باندې رسولي وي، دا 2 زنانه وې، او بیا وروسته له هغې څخه له قتل نه وروسته یې بیا د ټوک ټوک کړي وو، او بیا یې اراده دې درلودل چې دوی د اندامونه دا چېرته انتقال کړي، خو د ګزمې غږ یې اورېدلی وو، نو بیا دوی نه وتوانېدلي چې دوی دا انتقال کړي بل ځای. خبره د دې اصلي هدف دا و، دا کوم کسان چې دا کار یې کړی ده، دا پردي خلق نه وو، دا د دې کور محرم خلق وو. دغه شخص چې دا قاتل ده، دا د دغې زنانه وراره راځي او محرم یې ده. په مازدیګر کې غالبا چې تلیفوني رابطه هم سره کړې وه، دوی غوښتي وو یو د چرګ غوښه یې هم وروړې وه. وروسته له هغه نه بیا په شربت کې یوه ګولۍ ورته اچولې وه، د بېخودي دوی یې بېخودي کړي وو. بیا وروسته کې دغه شوم هدف ترلاسه کړي وو چې دوی یې سره کړي وو. او په وخت سره موږ رسیدګي وکوله، ساحې ته زه خپله لاړم، امنیتي ملګري راسره کشفي ارګانونه هم وو. نو ډېر په لنډ وخت او په کم وخت کې الحمدلله هغه عاملین ونیول شوله، باثبوته او بااسناده، بلا تکلف او بلا اکراه او بلا جبره په خپل جرم باندې اعتراف وکړي چې دا کار موږ کړی ده، او په قصدي او ارادي شکل باندې دا کار کړی وو. الحمدلله چې امنیتي ځواکونه هم ورته بیدار وو، په خپل وخت باندې د خلق سره ونیوله، ګرفتاره یې کړله. مخکې له دې څخه چې موږ ته اپراتیفي معلومات په لاس باندې راشي، د یو چا په ارتباط باندې مشخص نومونه راته وښودل شي چې ممکن دغه خلق په دې کار کې دخیل وي، یعنې په هغه وخت کې مظنونین وو دوی. کله چې خلق ګرفتاره کېږي، نو له دوی نه د وینو بوی ځي، او داسې یوه اتفاقي مسله راځي چې کله دوی په موټر رینجر موټر کې کېنول کېږي، د دوی د پایڅه پورته کېږي. دوی خپل کالي بدل کړي وو. کله چې د پایڅې راپورته شي، د دوی د زنګونو او د پښې په وینو باندې کې کړی وي. او چې پوښتنه امنیتي ملګري ترې کېږي دا وینې د څه شي دي، نو سړي بې تکلیف اعتراف وکړي چې اوس په تاسو ته زه اصلي حقیقت درته د دې پېښې عامل زه یم، دا کار ما کړی ده. یو دوم، د هغو چړو په ارتباط باندې دوی دقیق معلومات موږ ته راکړل چې د کومو چړو په واسطه باندې دوی کار کړی و. دریم، کوم کالي د زنانو او خپل دا چې ټول په وینو باندې لړلي وو، دی له دغه ساحې څخه انتقال کړي وو، ډېر لرې ځای کې سره ځای په ځای کړي وو. نو دوی موږ ته هغه ځای هم وښوده، هغه کالي یې راته وښودل چې پلانکي ځای کې موږ کالي ځای په ځای کړي دي، هغه کالي چې په وینو باندې سره وو. بیا امنیتي ملګري ورسره لاړله، هغه کالي یې هم راواخیستل، هم خپل کالي وو او هم د سیاسرو کالي وو چې هغه ټول په وینو باندې لړلي وو. نو د ده خپل بدن بدون له کالیو څخه چې دا کوم د بدل کړي وو، بدن یې په وینو باندې سور وو، او هغه کالي چې بدل کړي وو، هغه کالي هم په وینو باندې سور، هغه هم دوی بېرته موږ ته راوښودل، امنیتي ځواکونه راواخیستل.